السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله او امید چې ټول به راته روغ جوړه او د صحت په جمع به وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې په واتساپ کې خپل کوم یو عکس کوم تصویر چې تاسو غواړئ خپل یو ملګري ته ولیږئ، د هغې نه علاوه به هغه عکس یعنې هغه تصویر بل څوک نشي لیدلی. بالکل دوستانو، د مثال په طور که تاسو داسې یو عکس یو چاته لیږئ چې هغه پرایویټ یعنې شخصي عکس وي، یا داسې یو عکس وي چې تاسو نه غواړئ چې یاره دغه عکس د بل چا په لاس کې ولګېږي او بل څوک دې وګوري، یعنې موبایل یې بل چا سره وي، د هغه ورور سره وي، د هغه پلار سره وي، تاسو غواړئ چې صرف دغه عکس یې همغه کس وګوري، بل کس یې ونه ګوري. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه پوره درښیم. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نو دوستانو خبرې ډېرې نه کوو، راځئ چې ځو ویډیو شروع کوو. دوستانو لاندې په ډسکرپشن کې به ما تاسو ته لینک درکړی وي، په لینک کلیک کړئ او ایپ انسټال کړئ. چې کله هم ایپ تاسو انسټال کړئ، ایپ به تاسو خلاص کړئ. چې کله هم تاسو ایپ خلاص کړئ نو دلته تاسو ښکاري په دې جمع علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه پس چې کوم تصویر تاسو غواړئ همغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به د هغې نه پس ډن باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو ډن ووهل نو دلته تاسو ته ښکاري دلته PDF یو آیکن ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو PDF دلته نیم ورته ورکړه، هر څه چې ورکوئ. د مثال په طور زه ورکوم چې پکچر، سمه ده. د هغې نه پس به تاسو دلته په دې پاسورډ پروټیکشن باندې کلیک وکړئ. دلته مونږ ورته ورکوو پاسورډ. چې کله هم هغه کس چاته چې تاسو عکس لیږئ، هغه چې کله هم دغه عکس خلاصوي نو هغې نه به غواړي پاسورډ. نو پاسورډ ورکوو 1 2 3. د مثال په طور دوستانو نور به یو څیز کې هم تاسو ګوتې نه وهئ، دا په دې دوه شیزونو کې به ګوتې نه وهئ، صرف دا چیک ولګوئ او د هغې نه پس به تاسو دلته دا اوکې کړئ. چې کله هم تاسو دا اوکې کړئ، دا ایډ به تاسو بند کړئ. بیا به دلته راشئ، دلته وګورئ دا هغه پکچر چې ما ورته دلته تاسو په دې شیر هغه باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړه نو دلته تاسو ته ښکاري راځي واتساپ. نو چې کله هم دلته واتساپ راغی نو تاسو کولی شئ چې واتساپ کې د مثال په طور زه دې کس ته لیږم، نو دا یې ورته ولیږئ. نو ګورئ دوستانو دغه عکس ورته لاړه، ګورئ زه اوس دا خلاصوم یا هغه یې خلاصوئ. چې کله هم هغه عکس باندې هغه کلیک کوئ نو دلته به دې نه پاسورډ غواړي. نو چې کله هم تاسو هغه پاسورډ دلته ورکړه، اوپن به کړئ، نو همغه عکس به تاسو ته خلاص شي. نو دوستانو دا ضرور خپل موبایل کې انسټال کړئ، ډېر خوندور اپلیکیشن دی. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.